بلال خو کله دا ویله چې جانان به نه وي. حضرت بلال حبشي رضی الله عنه هغه جلیل القدر صحابي و کوم چې لومړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امر اذان وکړ او بیا تقریبا تر څو کالو پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤذن پاتې شو. او کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رحلت وکړ، حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته راغی، ویل ای خلیفه د رسوله، ما له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی چې فرمایلی د مؤمن لپاره تر ټولو غوره عمل د الله جل جلاله په لاره کې جهاد کول دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته وفرمایل هو نو ستا څنګه خوښه ده؟ حضرت بلال حبشي رضی الله عنه ویل غواړم چې د خدای جل جلاله په لاره کې د جهاد لپاره ووځم تر څو شهید شم. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته وویل نو موږ ته به اذان څوک کوي؟ حضرت بلال حبشي چې سترګې له اوښکو ډکې وې ویل زه له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پرته بل چاته اذان نشم کولی. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل نه، ته زموږ سره پاتې شه، موږ ته اذان کوه. حضرت بلال حبشي ورته وویل که دې زه د دې لپاره آزاد کړی وم چې له تا سره ووسم، نو بیا چې دې څنګه ستا خوښه وي هغسې به وکړم، او که دې د الله جل جلاله لپاره آزاد کړی وم نو بیا مې پرېږده چې د الله جل جلاله په لاره کې ووځم. بیا شام ته ولاړ، پاته وخت یې په جهاد کې تیر کړ. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه به د ځان په باره کې ویل چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم له وفات وروسته په مدینه کې نشم اوسېدلی، ځکه هلته یې فراق زیات زور راباندې کوي. او کوم وخت چې اذان کولو او اشهد ان محمد رسول الله ته به ورسېده نو غږ به یې ګونګوره شو او وبه یې ژړل. څو کاله وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب ولید چې ورته وایي ای بلاله، دومره جفا، دا دومره وخت کې یو ځل زما زیارت ته هم رانغلې. چې کله را بیدار شو سمدستي د سفر تیاری وکړه او د مدینې منورې په لور روان شو. چې ورسید د نبي علیه الصلاة والسلام پر قبر یې سلام ووایو، ډېر زیات یې وژړل. بیا یې حضرت امام حسن او حسین رضی الله عنهما په غیږه کې واخیستل، ښکل یې کړل او مینه یې ورسره وکړه. دواړو حضرت امام حسن او حسین وغوښتل تر څو د سهار اذان وکړي. حضرت بلال حبشي رضی الله عنه د مسجد بام ته وخوت، چې کله یې الله اکبر الله اکبر وویل په مدینه کې شور او ځواک شو. چې کله یې اشهد ان لا اله الا الله وویل شور په ژړاو او چغارو بدل شو. چې کله یې اشهد ان محمد رسول الله وویل ښځې له خپلو کورونو او کوڅو راووتلې. دوی فکر کاوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم را ژوندی شوی دی. په دغه ورځ د مدینې ټولو خلکو بیخي زیات وژړل چې شاید د نبي علیه الصلاة والسلام له رحلت وروسته یې دومره زیات بیا نه و ژړلي. او کله چې امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د شام په سفر ولاړ، نو هغه وخت چې مجاهدینو زیات فتوحات کړي وه، حضرت عمر رضی الله عنه ورته وویل تاسې له ما نه څه شی غواړئ؟ دوی په ځواب کې ورته وویل چې په دغه خوشحالۍ کې دی حضرت بلال حبشي یو اذان راته وکړي. نو یې له حضرت بلال حبشي رضی الله عنه څخه هیله وکړه چې نن ورته په خپل غږ کې اذان وکړي. کله چې د لمانځه وخت شو او اذان یې شروع کړ، ناستو ټولو صحابه کرامو چا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی و په چغو چغو ورته ژړل. په خپله حضرت بلال حبشي هم دومره زیات وژړل چې کله یې هم په ژوند کې دومره نه و ژړلي. تر ډیره پورې هیچ چا هم خپله ژړا نشوی قابو کولی. هر چاته د ګران محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند او له هغه سره برکتي ناستې پاستې ور یادې شوې.
خو بیا چې کله اشهد ان محمد رسول الله ته ورسېدی بېهوشه شو او کله چې وفات کېدو نو میرمن یې په خوا کې ناسته وه او ورباندې ژړلې. حضرت بلال حبشي ورته وویل خواره مه شې مه ژاړه، اوس به مې د خپل ګران پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای شم. بلال خو کله دا ویله چې جانان به نه وي، بلال خو کله دا ویله چې جانان به نه وي، د مدینې کوڅې به وي نبی سلطان به نه وي. ما به هم داسې تنها پرېږدي د غمو دنیا کې، ما به هم داسې تنها پرېږدي د غمو دنیا کې، وی به مسجد نبوي او قدردان به نه وي، د مدینې کوڅې به وي نبی سلطان به نه وي. صدیق اکبر کله غوښتی له جانان وروسته وفات، صدیق اکبر کله غوښتی له جانان وروسته وفات، چې به بیبي فاطمه ژاړي بابا جان به نه وي، د مدینې کوڅې به وي نبی سلطان به نه وي. حضرت عمر کله منله داسې لو جدایي، حضرت عمر کله منله داسې لو جدایي، چې صحابه شي تنها پاته مهربان به نه وي، د مدینې کوڅې به وي نبی سلطان به نه وي. حضرت عثمان ته به هم ګرانو تصور د بیلتون، وی به دورات خلافت شاه جهان به نه وي، د مدینې کوڅې به وي نبی سلطان به نه وي. حضرت علي کله غوښتی بې له جانانه ژوندون، حضرت علي کله غوښتی بې له جانانه ژوندون، چې حسنین به په ژړا وي، د زړو توان به نه وي، د مدینې کوڅې به وي نبی سلطان به نه وي. د احمدي زړه کې کرلې دي له غیبو لمبې، د احمدي زړه کې کرلې دي له غیبو لمبې، داسې یې مه کړه ذوالجلاله چې ایمان به نه وي، د مدینې کوڅې به وي نبی سلطان به نه وي، د مدینې کوڅې به وي نبی سلطان به نه وي.